کې چې سهارونه یې تل چوپ وو، هلته یوه هوښیاره نجلۍ اوسېده چې نوم یې لیلا و. هغې دوه شیان ډېر خوښول: د مرغیو سندرې او د ماشینونو سره لوبې کول او جوړول. یوه ورځ لیلا پرېکړه وکړه چې داسې ماشین جوړ کړي چې د مرغیو په څېر سندرې ووایي. لیلا د خپلې کارخونې نه ګیرې، تارونه او واړه زنګونه راټول کړل. هغې ټوله شپه او ورځ کار وکړ او غږونه یې له فلزي برخو سره ګډ کړل. کله چې ماشین جوړ شو نو په لومړي ځل یې سندره وویله، خو هغه ډېر عجیب غږ کاوه. لیلا په مسکا شوه او هیله یې لرله چې غږ به یې د رښتینې مرغۍ په څېر خوږ وي. هماغه شپه یوه وړه مرغۍ د لیلا کړکۍ ته راغله. هغې نرمې چیغې وکړې او ماشین ته یې غوږ ونیو. بیا یې ماشین ته د رښتینې مرغیو سندرو ورښودلو پیل وکړ. ورځ په ورځ د ماشین سندره نوره هم خوږه کېده. مرغۍ او لیلا غوره ملګري شو. یو ځای یې کلی د نویو او ښکلو سندرو څخه ډک کړ. او داسې لیلا زده کړل چې کله کله د یو جادویي څه جوړولو لپاره تاسو همیشه د یو دوست مرستې ته اړتیا لرئ. نو که ما ګرانو ماشومانو خدای دې وکړي چې د لیلا دا کیسه مو خوښه شوې وي، او آیا تاسو هم د داسې جادویي شیانو جوړولو لپاره د ملګري مرستو ته اړتیا لرئ او که نه؟ او که په یوازې ځان یې جوړوئ؟ که چیرې داسې وي نو ماته یې هرومرو کامنټ باکس کې ولیکئ. د دې کیسې مطلب څه دی دا به هم تاسو ماته هرومرو په کامنټ باکس کې لیکئ. د اوس لپاره همدومره. د نورو کیسو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ چې نورې په زړه پورې کیسې واورئ. اوس لپاره تاسو ته ډېره ښه شپه او خواږه خوبونه.